السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو هیله لرم چې ښه روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو ملګرو، نن ما تاسو داسې یو کوډ راوړی، کله چې تاسو هغه کوډ په خپل موبایل کې ډایل کړئ بیا به هیڅوک هم تاسو ته زنګ نشي در وهلی. یعنې هر کس چې وغواړي تا ته زنګ در ووهي، ستا شمېره به هغه کس ته غلطه ښودل کېږي. مثال کمپنۍ به ورته وایي چې دا شمېره بالکل له ما سره شتون هم نه لري. نو له دغه کوډ څخه تاسو ډېره ښه استفاده کولی شئ. کله چې تاسو انټرنیټ استعمالوئ لکه یوټیوب، فیسبوک او داسې نور شیان، او تاسو وغواړئ چې ما ته څوک مزاحم نه شي، ما ته څوک زنګ ونه وهي، نو تاسو دغه کوډ په خپل موبایل کې ډایل کړئ، بیا به هیڅوک هم تاسو زنګ نشي در وهلی. د دې تر څنګ کله چې تاسو مسجد، مدرسې او داسې نورو شیانو ته لاړ شئ، هلته هم تاسو دغه کوډ څخه استفاده کولی شئ. انشاءالله تاسو به ډېره زیاته ګټه. تر هر څه مخکې به تاسو راشئ ډایل پیډ ته. دوستانو، زه به له یو بل موبایل څخه خپل موبایل د زنګ ووهمه، صحیح ده چې ما ته زنګ راځي او که نه. زه غواړم چې دا طریقه تاسو ته بالکل له ثبوت سره در وښیم. ګورئ دوستانو، زه له یو بل موبایل څخه خپل موبایل ته لومړی زنګ راوهم چې څنګه کېږي. تاسو وګورئ دوستانو، زه د مایک خپل موبایل ته لنډوم چې تاسو ته هم غږ درشي. ګورئ دوستانو، ما ته زنګ راغی، سمه ده. اوس زه غواړم چې دغه کوډ داخل کړم چې بیا ما ته زنګ راځي او که نه. دوستانو، دغه کوډ داخلولو لپاره به تاسو راشئ. ګورئ به لیکئ ستوری 002 ستوری 0 ګورئ خیر به تاسو زینه ولیکئ، صحیح ده. نو ګورئ دوستان، دغه کوډ به تاسو په خپل سیم کارت باندې داخل کړئ. دوستانو ګورئ، کال فارورډینګ آل رجسټر واز سکسسفل. ګورئ دغه کوډ زموږ په سیم کارت باندې فعاله شو. زه غواړم چې اوس یو ځل بیا زنګ ووهم، تاسو له ثبوت سره طریقه در ښیم. تاسو ورته وکړئ دوستانو. دوستانو، تاسو کله واري دغه شمېره چې دا کله داسې وښیي چې مثال دغه شمېره بالکل شتون نه لري، کله واري له ساحت څخه بهر وي، نو دغه داسې یو کوډ د کله چې داخل کړئ بیا به تاسو ته هېڅوک هم زنګ نشي در وهلی. او ملګرو، که چېرته زه غواړم چې دغه کوډ اوس له منځه یوسم، یعنې ما ته دې هر څوک زنګ ووهلی شي، صحیح ده. نو دوستانو، اوس هم زه کولی شم چې هر چا ته زنګ ووهم، خو ما ته څوک زنګ نشي وهلی. خو زه غواړم چې ما ته بېرته هر څوک زنګ ووهلی شي. راځم زه دوستانو دغه کوډ ختموم، بېرته ختموم، صحیح ده. د دې لپاره به تاسو راشئ، وبه وهئ زینه، صحیح ده، یا علامت نمبر، بیا به ولیکئ دوستانو 002 بیا به ولیکئ زینه. نو کله مو چې دا ډایل کړل، بیا به په دغه لومړني سیم کارت باندې به تاسو کلیک وکوئ. ګورئ دوستانو، اوس دغه له منځه لاړو. اوس زه کولی شم په اسانۍ سره خپل موبایل ته زنګ ووهم. راځم دوستانو، زه اوس غواړم چې بیا خپل موبایل ته زنګ ووهم. دوستانو، په دې طریقه کې هیڅ دروغ نشته، تاسو یې خپله هم وګورئ، سمه ده دوستانو. کوم مشکل نشته، بالکل له ثبوت سره تاسو ښه یم. تاسو غوږ شوتئ دوستانو. ښه دوستانو، ګورئ ما ته دغه زنګ راغی، صحیح ده. لومړی مې ووهو، زنګ راغی، بیا مې چې کوډ داخل کړ بیا زنګ نه راغی. اوس یو ځل بیا ما ته زنګ راغی. نو دغه ډېر ښکلی او خوندور کوډ تاسو هم له دې څخه استفاده کولی شئ. انشاءالله ډېره ګټه به تاسو در ورسوي. نو ګرانو ملګرو، که چېرته مو دغه ویډیو خوښه شوي، تاسو لایک ورکړئ او زموږ چینل